ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم کرک جبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرک جبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. درود شریف ہوا ہے. عزیزانو د متنو د گرد و نواح مشرانو کشرانو علماء ورونو
زما طبیعت انتہائی زیاد د بیماری د وجنا بور او خراب دے. صرف د امیر زیب د اسرار اور د مولانا امیر حسین صاحب د حکم د تعمیل په وجه باندې حاضر شوی یم. کوشش مې دا دی چې ډېر لږ وخت کې صرف یو څو خبرې عرض کړم. بدن کې مې د تقریر کولو هیڅ قسم ته قوت نشته او ټول ما ته توفیق دعا کوي. الله ما ته صحت نصیب کی سره د تاسو. عزیزانو قرآن کریم چې کم چاخ پل کرے رے او قرآن کریم چې کم خلق د دی کتاب خادمان جوړ شوي دي او کم خلقو ته چې د قرآن کریم د طلب سعادت نصیب شوی دی او کم خلقو چې د قرآن کریم د اشاعت د پاره او په قرآن کریم کې چې کم احکامات دي د دې مسئلې د توحید د اشاعت د پاره خپل ځانونه قربان کړیو یا هغوی په خپل زندګۍ کې په دې قرآن کریم باندې قربانۍ ورکړې وي نو هغه خلق دومره بلند و بالا شول د الله په نسبت باندې د هغوی دومره لوی مقام دی د الله جل جلاله په دربار کې هغوی ته دومره عظیم تمغې ملاو شوي دي چې څوارلس نیم سوه کاله بعد هم نن چې د هغوی نوم اخیستلی کېږي نو د هر مسلمان په زبان باندې رضی الله عنهم راځي. دا وجه سوا د دې بنیادی وجه دا وه چې الله قرآن نازل کوم. اللہ فرمائی دی نمخت ماہم دے کتابنا نازل کری دیو صحیفے ما د نورو کتابونو حفاظت سے میں انسان لور کڑے وام چھ انسانام تد دی کتاب ذمہ دارے تب دی حفاظت و تحفظ کئے. انسان ناقص ہو خدمت ناقص ہو انسان ناقص ہو حفاظت ناقص ہو هغه کتابونه د الله جل جلاله د طرف نه راغلي کتابونه وینه محرف شول. الله د تمام کائنات د پاره د تمام انسانیت د پاره یو دستور حیات را لګون کې هو یو داسې کتاب رب العالمین را لګون کې هو چې هغه د تمامو کتابونو د پاره ناسخ هو. یو داسې نبی رب العالمین را لګون کې هو دنیا ته چې داغه نبوت بهاني داغه نبوت به تر قیامت پورې چلیږي او اغلب الله جل جلاله داسې سپاهیان ورکوي داسې ځوانان به ورکوي چې هغوی به د قرآن کریم په یو زبر و زیر باندې خپل ژوند قربان کړي. نو الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرمائی اے خلقا دا قرآن کریم زما کتاب دے حضین نازل ان کے امام یو کتاب بلچا طرف تا منصوبی دا اگر کتاب دے چے دا زما طرف تا منصوب دے دا نازل ان کے دا کتاب مدون زیما دا دے تدوین ما کرے دے دا دے تصنیف ما کرے دے. اے انسان اکل چے ما نازل کر نو دا خیال ہونے کے چے زبدے کے دا زبر و دا زیر فرق را والامام وَلِإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرمائی فَخْفَلَ بے حفاظت کا امام سنگ بے اخفلہ حفاظت کو. اللہ فرمائی دنیا کی زما اولیاء اشتدی دنیا کے زما دوستان اشتدی چاہیتا اولیاء اللہ و صحابہ کرام میں لے کیگی. آغا یو داسی مخلوق دے اللہ فرمائی آغا یو داسی
سے قریب ترین ہندوستان بھی زما اللہ فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرمائی اے خلقا آغا سخت ورز دا قیامت چی آغا دیر سخت ورز دا آغا دیر دا تکلیفون ورز دا آغا دیر دا دردون دا شدائد والا ورز دا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کئی یا رسول اللہ دا قیامت دا ورز حالات رتا بیان کا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عائشہ زبداغ ورد پبارکی تاتا سوائے امام آغا یوا دمر سخت ورد دام آغا دمر دشدائد و دا تکالیف والا ورد دام چہ دا طول انسانیت دا طول انسانان دا آدم علیہ السلام نونیسا تر آخر انسان پوری بطول دا اللہ پا مخی بربند والاری ہچا پوری بلباس نہیں. یا رسول اللہ دہی چاب لباس نہیں دا زنانا خوبا مرگ نمریشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اے عائشہ اگر وعدہ سے ورد چھے دہی چاب دے طرف تا سوچ نہیں. یا رسول اللہ سنگ ورد قرآن کریم فرمائی یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اللہ فرمائی یوما داس ورد لا یتکلمونا کوئی بول بھی نہیں سکے گا کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا. لا یتکلمونا اس صبح خبر کولے نشی لا یتکلمونا اس صبح گدلے نشی اس صبح دا تصورهم نشی کولے ولی اللہ بولاری اللہ جل جلالہ بفقل باندے دا قضاء پا کرسے باندے کما یلیق بشانی تشریف فرمائی کما یلیق بشانی. اللہ با اعلان کئی لمن الملک اليوم اے فرعونا اے حامانا اے شدادا اے نمرودا اے وہ خلق چتا سنارے والے تاسو لوی دعوی کولے و تاسو بداوے انا ربکم الاعلا. اے فرعونا تا دعوت خدای کروا تاوی چیز ڈر لوی رب یمد دے کائناتو اور دے دنیا لوی خدای امام نن مالا جواب آکے لمن الملک اليوم. بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے آج کس کی خدائی ہے آج کس کی ملکیت ہے. لگما تعالو آئے نند چا بادشاہی دام نند چا پمخ کے ولائی شتر سوچی خبر یوکین اللہ فرمائی یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اس صوبت خبرو کولو والا نہیں اس صوبت خلینا آواز رستلو قابل نہیں الا من اذن له الرحمن آغا صوبت غید لیشی چالا چاغلو رب العالمین اجازت ورکی. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اللہ فرمائی سوچ دے دا سے لوئی بزرگ سوچ دے دا سے لوئی مرتبے والا سوچ دے دا سے لوئی زوانا سوچ دے دا سے لورا مدد شاہ والا چھ زمان پا مخ کی شفاعت ان کی و زمان دا اجازت نہ بغیر ان کی دا خوارو کی دلے نشی. تمہارا سخت ورز دا سے ورز دا یا عائشہ بی بی چھ دان مر بدمر تیتلی ہو دا بدمر نزدیوی چھ آئیو انسان بدا سوچ کئی کچر زلاس پورتا کمن ما بدا لاس مر سرو جنگی گی دمر نزدی بخکاری. یا رسول اللہ چھ دمر دانمر نزدی اخکاری مگر گرمی بسمرئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا گرمی بدمرئی چھ دا ازمک بخوٹی گی لکہ چھ وہ پسے اور پسے. یا رسول اللہ دو انسانانو دو بدنونو بسائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عائشہ دو انسانانو بدنونو دا خلی بدا سے روانی لکچ فواری روانی. یا رسول اللہ دا خلو بسائی اے عائشہ اگا خلی بدا سے خود کی گی لکچ اور باندے ہو بکیگ دے. تمہارا سخت عورت دا
یا رسول اللہ دے ورزی کی دے چاہ دا پارا رعایت شتدے ہو کا نام، یا اللہ دے ورزی کی چاہ دا پارا رعایت شتدے ہو کا نام. اللہ فرمائی ولی نشتا رعایت زما دستان اولیاء اللہ شیری. یا اللہ سوک دی اولیاء اللہ سنگا رعایت تے اللہ فرمائی اللہ خبردار، اللہ خبردار، سب سن لو. سختی بیان شکن دمرا لوئی تکالیف دی، دمرا لوئی شدائد دی، اللہ دین دو بچ کے دلو والا اس سوک نشتا. اللہ فرمائی سن لو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرمائی خبردار زما دوستان شکم دی، زما اولیاء اللہ شکم دی، اگر زما محبوبین اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم باندې تللو والا لا خوف علیہم دغید خوف والا ورد باوجود دمرد شدائد باوجود دمرد رب العالمین دا قہر و غضب باوجود لا خوف علیہم اس قسم یرباغی بالنی ولا هم یحزنون نبضی غم جمعیت پریشانی بنی. اللہ و پریشانی کی اوچت ہے ولی ذکا اولیاء اللہ دی دانوی مقام خواندان دیا الہ العالمین اولیاء اللہ منتا خایا منگ خود دنیا ملیان اولیاء اللہ غلط کری دی. جگڑا حکم دے رہا کن چولا جگڑا پم دے رہا وہی اولیاء نہ منی، کرامات نہ منی، اولیاء نہ منی. الکا اولیاء اللہ پہ جانا، کراماتوں پہ جانا، واللہ کا کرامت ولی دیو پہ جندلوں نو جگڑا ختم شی. کرامات الاولیاء، کرامت مضاف سے اولیاء مضاف لے گا، قانون دارے چی مضاف لے گی پہ جندل مضاف نشی پہ جندل. یا الہ العالمین دمرلوی مقام اے پروردگار عالم دمرلوی مرتبہ دے چور کرے رام. اے پروردگار عالم دا قیامت پلوی میدان کی چپدوی باندھی اس تکلیف نشتا یا اللہ داخل کرتا ہو خایا دا سوک دی. یا ولد دنیا ملیانو نا تپوسو کا ہوئی سے ہوئی ما دا دنیا ملیانو نا تپوسو کا اگوی وی سے اولیاء اللہ غدی چی آغا سیدانی چی سید نی نو کلال ولی اللہ نشی جوڑے رہے، چی سید نی ملا و پیر فقیر ولی نشی جوڑے رہے، چی سید نی عام سر ولی اللہ نشی جوڑے رہے. ماد ملیانو نا تپوسو کا آغوی چی چرے لوی پیر نہیں آغا ولی اللہ نشی جوڑے رہے، اللہ تا نشی رسے رہے. ما اللہ نا تپوسو کو چی اللہ داخل کوئی چی ولی اللہ بغیر دا سید نبر سوک نشی جوڑے رہے. یا اللہ داخل کوئی چی دا لوی لوی استانی دا لوی لوی مشہور خلق چی دی دین علاوہ بل اللہ تا نشی رسے رہے. ولی اگوی بڑی کنا اگر بنی اسرائیل بدا دعوت ولام چی الہ العالمین بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعویم اور دا دعوت ولا نحن ابناء اللہ واحباء. اے زمان پلار نکل دیر لوی خلق ترشیدی، زمان پلار دیر لوی عالم ترشیدی، زمان پلار دیر لوی پیر ترشیدی، زمان نکل دمرا لوی ولی ترشیدی چی دیوال باندے باکی نستورتا ہو گئی چی اوشازام لدیوال بے ورلان دے روانش دا ولی لے. اور نحن ابناء اللہ واحباؤہ من دا اللہ جل جلالہ نازولیو ولی زمان پلار نکاستانی ترشیدی دی لوی لوی دربارو ندی. جگڑا پم دے گا جگڑا پم دے گا من ولی چی گورا ولایت تخصیص نشتا دانوے چی ولی اللہ بصرف یو سید جوڑے دے شی عام سرے بلی شی جوڑے دے. دا اللہ دربار کی دا امتیازی سلوک نشتا چی تو پسد تو پاپل نصب باندے لارشی او دا پا نصب باندے پاتی شی. اللہ فرمائی وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. کلا چشتلے لپغور کریشی کلا چیاغشتلے وحلیشی نفلا انصاب بینہم بیا بہیس نصب و امتیاز ختم شی دا خلق و مابین کے چی تسو کے ولی اگورا
کنان یو مشہور مثال دے نوح علیہ السلام زوے دے پلارے پیغمبر دے دا تمام کائنات استانی دا نوح علیہ السلام مقام تنشی رسیدے دا تمام کائنات پیغام دا نوح علیہ السلام سے تنشی رسیدے بلکہ داغت خوگر تاہم نشی رسیدے نا اللہ فرمائی چی انہو لیس من اہلک اے نوح خبردار ما پد دی کنان سفارش ہونے دارستا دا اہل لاڑو ندے دانو جی سڑے بسرے دی آرہا خام خواہ جنت تجی اور بل سڑے بطول عمر سجدے ہو لگئی آرہا خام خواہ جہنم تجی دانشی کے دے یا الہ العالمین دمرن المقام خواندان دی پروردگار عالمان چی دا قیامت پا سخت ورز باندی دی تڑیر لوئے راحت یا اللہ دا اولیاء اللہ سوک دی نازولی دا کم یکی خانے اولاد دے اللہ فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون اے انسانانو زما دوست آغا سڑے کی دلیشی الذین آمنو جس کا عقیدہ توحید ہو ایمان والے کی پر اللہ باندے کامل ایمان روڑا ہوتا دیتے والے کی توحید الذین آمنو آغا سڑے ولی اللہ جوڑی دیشی آغا سڑے زما جوار رحمت قابل دے آغا سڑے زما دوست آمنو چی ایمان کامل روڑے دے دا کی دے دا اعلان دے چی ان اللہ ربی و ربکم عیسیٰ علیہ السلام دا اقبل ایمان اظہار کئی اقبل قوم تا خطاب کئی ورطوئی چی اے قوما ان اللہ ربی و ربکم یقینا رب العالمین آغا لوئی الہ آغا دا اولاد ورکولو والا آغا لوئی احکم الحاکمین آغا حاجت روا مشکل کشا ربی وہ میرا بھی پالنے والا ہے وربکم تمہارا بھی پالنے والا ہے تجھے بھی رزق دینے والا ہے مجھ کو بھی رزق دینے والا ہے تیرے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے میرے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے داس رب العالمین الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے دو تمام کائنات مخلوقات دے پارتے مشکی ذکر دیکھن ایمان والا خلقو کافران و منافقان بیارستو ٹولو تا عمومی دعوت ورکی چی ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقائے تمام کائنات مخلوقہ اعبدوا ربکم عبادت خاص کی اللہ تعالی نظر اللہ یہ کیوں داغت منبان منے دا تمام کائنات اولیاء اللہ منا دا تمام کائنات پیران و استانے منا دا تمام کائنات نازولی منا لیکن دا ممنا دا نازولی ہم سے کولیشی دا ممنا منختبہ ہم دی نازولی پنمبان دے کوما دا ممنا دا نازولی دی دا ہوا دا اولیاء اللہ دی اللہ تے سجدے لگولے دوی دا اللہ عبادت کولو دوی دا اللہ توحید بیانو دوی در رب العالمین طرف کا خلق را بلل نو تو ہم در کارو کا تب ہم در نازلین شے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے خلقہ دا غشا عبادتو کے چاغستاسو پالون کے دیں الذی خلقکم چاغتاسو پیدا کریئی والذین من قبلکم ستاسو مور و پلارے ہم پیدا کری گورا بنیاد نے تاسو روان کریئی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یہ انعام ہونے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم رب العالمین کے انعامات کو
شمار کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارا دماغ تو پٹ جائے گا، شمار نہیں کر سکو گے. کچرد اللہ نے متن شمار کی واللہ مر بشی زندگی بد تباشی، لیکن اللہ نے متن بشمار نہ کی. اللہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام قوم تو ہوئی کہ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ زما ہم پالن کے اے قوم استاسو ہم پالن کے مفعبدو، خالص اغتا عبادت کرے. سو مطلب نظر نیاز منے نو خالص داغت نم باندے منے، منخت خالص داغت نم باندے ورکوئی، خیراتنا و صدقات خالص داغت نم باندے ورکوئی، سجدے آغت لگوئے اولادنا غلغواری، علم بالغیب کلی طور باندے آغئی کی واللہ منے بلی اس حکم منے چی اللہ نسوا ہچا سر اختیار نشتا. طول محتاج دی، طول محتاج دی، محتاج لے سوک دے صرف اللہ دے، چطور کائنات پر محتاج. نفعبدو خالص داغ عبادت کرے یا اللہ، خالص شدستا عبادتوں کو نسبوشی. اللہ فرمائی کہ تادا غفت وچے دن الصراط المستقیم. اے انسانا پنزو کمال چبوائے داوئی چی اللہ سیخا و نیغلار راتا و خایا صراط مستقیم باندے میں روان کام نظر توان شفابدو خالص سما عبادت کونو هذا صراط مستقیم. کچر طالب صدق در کی رختن کے داسوال گئی تھی اللہ ما پنے غلار باندے روان کانو هذا صراط مستقیم. داسی غلار را میں غلار دکھا یا الہ العالمین دم روی مقام شدے داسوک کی. اللہ فرمائی الذین آمنوا چی ایمان پا اللہ باندے رہے، یہ کیو اللہ کو سجدے لگئی، یہ کیو اللہ پنن باندے منختی کئی، یہ کیو اللہ حاجت روا و مشکل کشا بولی. وکانوا یتقون ایمان نباد جا تمرا متقیوں پر ازگار دے چی دنیا تمام شرکیات و بدعات و شبہات و نعوذان بچ گئی. داسی جن دے رہی چی کائنات ہر قسم گندگے ناغذان بچ گئی. من غرن سبا اولیاء اللہ بے عزتی کو واللہ حقیقت خبر ہے ولایت او دا اولیاء اللہ بے عزتی لکنن سبا آگا خلق کئی چی کم خلق زان دا اولیاء اللہ منون کے گنی دمرا گستاخی دا اولیاء اللہ پشان کی سکن کی. نور خلا پریدا چی ماقام دا خطیرت چی دا یو کسم سخاق ونی شیر لیدلم دے شپی چی گردی وی دا فلانی بابا روح را گلے دے چی کل مرغے اچھنگی کی وی دا فلانی بابا روح را گلے دے اور دا کم مرغی تو سیدی روح وی دا گلے کیم ہوئی واغی و عام مرغی ایتا چمگادر وی اردو کی پختو کی ستا سورکار سوائے چمگادر تا پختو کی سوائی خطیرک دے گن منگو تر مخام خطیرک ہوئی مخام روزی گن دی وی جدا دا اولیاء اللہ و ارواح دی اے خوریم گون کا ظالمانو دا اولیاء اللہ و ارواح دا سی چونگی دا سی لکی شوی دا سی در پا در گرزی وظیفی خواری خلقونا دا اولیاء و شان دے دی پنیز بان. اور کل وہی کہ فلانی دے کے فلانی دے عرب پرنا یو کس دکے مات کا بوٹے وہ استرگا کرا ہوئے اس طرح استرگا رو باسی اگر بدماشی کا ولی سخیال مدے منگرو غورت داللہ دنیا کے تیرو داللہ انعامات خرو دا پروردگار عالم ولی دی منگر دے عام انسان ولما تکو اگوی زمن سترگی پیوڈو کی باندے نہ رو باسی ولی اللہ دکے مات کو ناغا زمان سترگی رو باسی تو والا ولی سے کدا بدماش اسلامی زیارت بالی گاڑے ورگے تترکاڑی بن نکو گاڑے تو وارولو گدری پچے مرکر اجرتی قتلانی کی جور کری دا کولی دو سوچ خبری دی خندا خبری نہیں دی گورا من گوری چنا دا اولیاء نہیں نا اولیاء دا کاری نکئی دا
دا اولیاء اللہ دی، دا صحابہ کرام آغا بزرگان خلق دی. اللہ فرمائی چیز دوی نرازی اما دوی زمان نرازی دی. مجھے اللہ کیا نرازی اگر ولی اللہ ویو کنی وی کنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا تمام کائنات دا اولیاء اولیاء اللہ دی کاملین اولیاء اللہ خوابنی. اللہ فرمائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. دا اولیاء اللہ دی، دا اللہ دوستان دی. اللہ فرمائی چی ما پخپل دست قدرت باندے، ما پخپل اللہ سنو مبارک باندے دوی پزرونو کی ایمان لکلے دے. تو چاہ ذر کی چی اللہ ایمان کی دیا ولی اللہ ویو کنی، ولی اللہ وی کنا. آغا لوئی لوئی اولیاء اللہ، آغا لوئی لوئی مقام پر رسید لی خلق چی داوی پبارک اللہ فرمائی اولئک هم الراشدون. دا خلق دی، دا ہدایت یافتہ خلق دی، دا لوئی خلق دی، دا اولیاء اللہ دی. دا اللہ جل جلالہ فنز باندے دا صحابہ کرامو سے کم مقام دے. انبیاءنا علاوہ دا تمام کائنات کی دبل ہیچ وری دمرا مقام نشتا. ہمن سی گورو آغا اولیاء اللہ دا غوی عادتونا، دا غوی دا زندگی یو گوشا من ترہ نقل شوی دا موجود دا کتابونو کی کنر موجود دا غوی سیرت موجود دے کنر موجود. اگوی چرتا داویلی کہ پیغمبر علیہ السلام حاضر و ناظر دے. اگوی چرتا داویلی کہ پیغمبر علیہ السلام سر علم غیب شتا. اگوی چرتا داویلی کہ منگ پا غیب بانی پوئیگو. اللہ جل جلالہ کو پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی یا رسول اللہ دے خلق تا اعلانو کا کہ کچرے ما سر علم غیب وے نما بدیر خیر دزان دا پارا غن کرو مالا با نقصانونا نرسے دے کہ صحابہ کرام سر علم غیب ہوئے ندوی تا وفاوت کی دمر عظیم شکست ہوئی ملائے دا. اب پنزوس کسان چکم پا یو چوٹی باندے ناس کو یو غنڈے باندے چوئی ویچے دے پیغمبر علیہ السلام عمر داتے دے اب پورا شہر دے نور ویچنا داتے دے آغا غنڈے ویچے پریخوا صحابہ کرام تا شکست ملاو شکا ملاو نشا تو دوی سر علم غیب ہوئے ندی بدا شکار کرے. آغا لوئے لوئے خلق شکل رب العالمین دعوت دی ایمان ورکد مکے ولا خلقتا. اللہ ورطا فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِلُوا كَمَا عَمَلَ النَّاسِ. کلچ آگو خلقتا اللہ اعلانو کو چھے خلقتا صدا سی ایمان راوڑے کما آمن الناس لکا سنگ چی ایمان صحابہ کرام راوڑے دے. ستاسو دا ایمان دا پارا کسوٹی ہو میں یار دا صحابہ کرام ایمان دے کچر ستاسو ایمان دا ہوئی پشانوی نو قبول دے کریماتا قبول نرے. قالو انؤمن کما آمن الصفحاء. اگوی ورطاوی چی من دا سی ایمان چرتا روڑلے شو لکہ دا ایمان چی بیوقوف خلق راوڑے دے علیہ عزو باللہ. صحابہ کرام تسوئے مشرکینو صحابہ کرام تداوی چی دا بیوقوف خلق دی مرا دا خود پا خیر و زکاة باندے نپوئی گی دا خود ازام پا خیر باندے نپوئی گی پر انہو گورا دا بادشاہ مالکانو اور ننے داغا کلمہ دے لدام اور دا دے پا وجہ باندی زلیل زندگی تیرئی. یو صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگر ہو سچ عاشق ہو ادھر دولت منو مور پلار دیر پناز باندے ساتھ لو اگر بڑے قیمتی کپڑے آگوستے نو کلے چی کلمہ ویلا مسلمان شا مور پلار باندے دیر تکالیف تیر کرل خو بہرحال کلے چی ایمان دیوہ دا چاپ سر کی بلشی آگا بیانوزی نو بہرحال اگر کور نا مفرور شا وہی مدینہ کی اوزل روانو پا کپڑوں پوری دا سی بلا شے پہ وندنو پیغمبر علیہ السلام اشارہ اکرام
چدا وګوره هغه انسان دی چې د اسلام د راوړلو نه مخکې کپڑے نه خوښې دي، مور پلار بدل اعلی لباس کولو دا د بادشاہي خاوندو، نن د لا اله الا الله محمد رسول الله د خاطره ګدایي قبول کړي را. نن خو ته وګوره چې کوم خلقو ته اولیاء الله وایي هغوی د الله لپاره څه کړي دي سړیا؟ هغوی په دنیا کې د دین کم خدمت کړی، کچری د دین خدمت کړی، کچری د قرآن کریم خدمت کړی دی، نو بس ٹھیک دی منګه د بزرګي او ولایت منو، هر څه منو، خو موږ له خدمات وخایا کړه. قرآن کریم باندې خوراکونه کړي دي که قرآن کریم باندې وینه خرج کړی ده؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، بلکہ اللہ فرمائی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے خلق زما آیاتونو باندې دنیا ما اخلئ. امام قرطبی رحمہ اللہ لکلی دی چې د دې آیت حکم عام د تمامو انسانانو لپاره، بلکې نور مفسرینو هم لکلی دي چې د تمام انسانیت لپاره دا حکم دی چې هغوی د الله په کلام باندې پیسې نه اخلي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ القرآن ويتأكل به جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم. کم یو سره چې د قرآن تلاوت کی د الله جل جلاله کلام الولی یا پتروے ہو کے یا اندر سے چالا ختم کی ہو بیا پاگے باندے خوراک کئی آغا خلقنا خوراکنا و پیسے غاری نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جا یوم القیامہ رابشی پورز دا قیامت باندے وجو عظمن داغا مخبت لڑو کئی لیسا علیہ لحمن آغا پر بیو پوٹیوم غخنوی ولی چاغا اشرف الکتب دا تمام کائنات خیستہ کتاب شرمولے ہو پا دنیا کے نو پتول بدن کے خیستہ مخبول اللہ ورانو وہ شرمئی چتا طولنا خیستہ کتاب شرمولے ہو ننزتا طولنا خیستہ مخ شرمون چطوری دنیا پا مخ کی شرمندہ ہے. نو عزیزانو چاچی دا قرآن خدمت کرے ہو ناغا مشرکین ورطوئی چی دا خو بی وقوف خلق دی ایمان روڑے ہو مور اطلار پریخی دی حکور خاندان عظمت جائدادوں نے پریخی دی دا حکمت لی دا دنیا پا خیر و تاوان نپوئی گی نا اللہ جل جلالہ پا آغا اولیاء اللہ باندی دمرلوی مینو چا اللہ فرمائی الا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون. خبردار دا کم خلق جی زما ملگرتا زما اولیاء ہوتا زما دوستانو تد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایانو تب وقوف ہوئی انہم هم الصفحاء یہی لوگ بے وقوف ہیں زیاد بے وقوف ہم دوئی دی. اللہ پخپل راوی جواب کئی سوچ دا اولیاء اللہ دشمنی کئی وقتی در شیخ القرآن صاحب حدیث مبارک ہونے کا نا کہ حدیث قدسی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من عادى لي وليا فقد عاذنته بالحرب. سو کے زما دوستان سرا سو کے زما اولیاء سر دشمنی سے تھی اللہ فرمائی زما غتد جنگ اعلان دے من داوی کسو اولیاء اللہ نمنی کسو داوی کرامات نمنی نو آغا کافر دے سر مسلمان نوے تا سطول عملے سے کافر دے کنے من طول ہوئے سے کافر دے سوچ اولیاء اللہ نمنی و کرامت نمنی آغا سی شیر کافر دے لکہ تیز وائے کن دے دن چھ دا باطل تو بنگلو کی دا آواز لارشی چھ دا پراپیگنڈے دا ذہن نوزی اولیاء اللہ نمنی اولیاء اللہ نمنی من داویو کسوگ اللہ اولیاء نمنی ہو دا کوئی کرامات نمنی نو آغا مسلمان نہ دے آغا کافر دے بھئی خود قرآن نہ انکار دے دا خود حدیث نہ انکار دے دا خود صحابہ کرام دا اقوالو نہ انکار دے دا خود فقہاء دا محدثین و اجماع نہ انکار دے ہر سے نہ انکار دے. آؤ جگڑا پدے کی دا من داوی چی دا فلانے سرے دا فلانے سرے دا فلانے سرے دا ولی نشی کی دے زکا چی دا اللہ دشمنی کرے رام تو ایسے نام دا اللہ ولی ہے یو پدے جگڑا
دویمه په دې باندې جګړه ده چې زه دا وایم چې دا لوی اولیاء الله دي، دا لوی خلک دي، دا قبرونو کې خښ دي، الله دې وبخي، لیکن دوی نه تاوېدل او را تاوېدل کوم ځای کې راغلل، دوی ته سوالونه کوم ځای راغلل، دا حاجت روا او مشکل کشا منل کوم ځای کې راغلل. الله خو فرمایي چې ومن نصر الا من عند الله، رب العالمین علاوه هیڅوک د مدد کولو والا نشتا. او دایا یو گز خاورو کې لاندې او د دوه گزه خاورو کې لاندې مددگار الله نه لید چې ویلي وی چې دا مددگار دي. دله د عقل نه کار والی مرشو د کپړو په ایستلو کې تا ته محتاج دی، کفن پا غسلو کې تعالی محتاج دی، علمبولو کې هم تعالی محتاج دی، بیا جنازه ګاله وړلو کې هم تعالی محتاج دی، هلته جنازې پکولو کې هم تعالی محتاج دی، خاورو ته کوزولو کې هم تعالی محتاج دی، د خاورو وړولو کې هم تعالی محتاج دی، او د قبر سازولو کې هم تعالی محتاج دی. لیکن څو ورځې چې پې تېرې شي بیا ته د هغه محتاج شوې. سوچ خبره ده دا څنګه چل دی چې دوه ګزو خاورو نه لاندې شول ته ورته محتاج شي چې بره او تا ته محتاج. محمد عربي صلی الله علیه وسلم اخري وخت کې وصیت کړی و، هغه ډېر اعلی وصیت و. فرمایلی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت دیو چې الله لعنت دیو لګي رب العالمین دې رحمت نه لري کې يهود او نصارا. یا رسول الله څه ګناه کړي را چې دومره لوی بد دعا دې ورته وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري ساعت کې دا وخت کې په آخري وخت کې دا وصیت کوي لعن الله اليهود والنصارى، لعنت ولګي رب العالمین په يهود او نصارا باندې اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، شاوی د خپل انبیاء او قبرونو نه سجدهګاه او جمعتونه جوړ کړی دي. نن به قبر جوړ کړی هغه کې مصالح وړولې وي کسو زکات نفل کوي دلته، قرآن کریم هم پکې خي کسو دلته تلاوت کوي. هلکه دا جمعات ته دا د سجدو دی مقبره ته قبرستان کې حناف لیکلي چې موږ هم مکروه ده چې مخې ته قبر دا ولې ته ټول نه دی ترین ځای د عبادت لپاره اندازان. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په آخري وخت کې دا وصیت کړو چې الله دې لعنت ولګي په يهودو او نصاراو باندې چې د خپل انبیاء او قبرونو نه سجدهګاه او جمعتونه جوړ کړی دي. اشاره و چې زما امت داسې ونه کی. اے آغا توحیدہ چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخپلو وینو باندې ستا پالنه کړې وه. 14 کاله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف د توحید خدمت کړو، د نور احکام ټول رسته راغلي. 13 سال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ ایک مسئلہ سمجھاتے رہے. دیو مسئلہ بے کولا کیا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ. 14 کال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی دائی کیو اعلانو کہ خلق دعوی ہے کہ نشتا لائق دا عبادت، نشتا دا نظر و نیاز لائق، نشتا دا اولاد ورکولو والا، نشتا حاجت روا، نشتا مشکل کشا، حصوک نشتا مگر یہ کیو اللہ دے 14 کال دائے نارے والے ننستا وفادار ذاتو آغا دو دیرو وفو کولو والا دیر کو. وہی ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی ہو. اللہ فرمائی سے ڈیر وفادار یما زتالا تبیدار یما کیا کالا یا سنم نارے وہاں یہ عورت دے دخلی نوزی چی یا سمد. اللہ فرمائی انسان لبیک زتالا منتظر یما زخود استاد ناری پر انتظار ما چھے انسان کرب دغیر اللہ دا دربار نہ اللہ دربار لرازے انسان زما دروازے کو 24 گھنٹے کو لاؤ دی.
آغا توحید سش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیار لسکالا چدکم توحید خدمت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے اقبل غافل شہیدان کریو اقبل مخ مبارک نیوی نبیا ولیوام آغا توحید آغا اللہ وحدانیت سشے چپارے باندھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ناد و ٹکڑے شیوام آغا توحید سشے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چیزد چاکا پھر مشرک غلام وما اور زبیراؤنی علماء اور گرماور باندھ دے سمل علماء اور دما پہواز دے باندھ باغا اوس کر وٹ امڑیشوین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زمانہ کی اوزل عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راولو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا مسند پر خود اور باندھ کے نولو ورطا ویش اے ہمارا زماد پر رب العالمین باندھ قسمی پر تمام مدینہ و مکہ کی بل انسان دا سنشتا سوا بیو انسان نا چیزا دے گدے باندھ کے نولو نتانا علاوہ غزیات لائقوی اصحابی ورطا فرمائی چی امیر المومنین اگا سوک دے چاگا ہم لائق دے وی آگا بلال دے زکا چی گرم زہرا زغر بے دو وسپنی ورواخندا او بیا بے گرم ریگو باندے سملوحلو او دماکی آگا تب کی زمین باندے آگا مربور باندے لگے دو برن بے کاری ور باندی خیون نو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ امیر المومنین واللہ کا آگا مانا زیاد لائقی دے خبرے وی داغ خباد خلق دا قبلی والا داسی اوچی کل بے اخلاص کو اور زخوی داسی یتیب و یسیر و مچ زماد اخلاص اولو والا ہم سوکنو یا امیر المومنین آگے پس کروٹ باندے سمنا علماء چکلے دملینت آگا لمن پورتکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ زماد پا خدا باندے قسمی دا سملا مادے انسان لے دلے ندا اے خبابا اے امارا اے بلالا تاسو دامنے پس باندے سورے شیری اگوی ناری وحیسی اللہ احد اللہ ہی کی او دے پدے مسئلے باندے من تکلیفنا تیر کری دی دا مدد کولو والا ہی کی اللہ دے من پدے باندے تکلیفنا تیر کری دی یا رسول اللہ دے مکین اولی شرلے شوئی یا رسول اللہ تاکی سبت کرداری وچے تداخل کو شرلے دا مکینام نن سبا خطیران و ملیان و بزرگان سوک دکلو ننشری دا تی معلومی گی چی دا شریفان تبا فسد گر علیہ باللہ دا چی دیش یا رسول اللہ تاکی سبت اخلاقی وار تاکی سو گناہ واچے تا مکے والا ہو شرلے اور تا مکے تا گوئے ورطوئی چھے مکے واللہ کا زماتا نظر کی گی لیکن دادو کفارو دو مشرکانو دو ظالمانو زور دے یا رسول اللہ ولی شرلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما گناہ صرف دعوت وما نقمو الا یؤمنوا باللہ میرا ایمان صرف رب العالمین پر ہے جو صرف دا نارا لگو مچیا ایوہ الناس اتقوا اللہ اے خلقو یہ کیوں اللہ نوے گے خلقو عبد اللہ یہ کیوں اللہ عبادتوں کے اللہ اعلان کری قل هو اللہ احد اللہ یہ کیوں دے بل شریک نہ لری نہ ذات کی شریک لری اور نہ صفاتوں کی شریک لری علم غیب اللہ خاصا دام دے کے اور سرسوک شریک نشتا مختار کل کے دل داد اللہ خاصا دا صفت دے کے اور سرسوک شریک نشتا ابراہیم علیہ السلام بی بی لارا آغا بادشاہ تے بوتلا ابراہیم علیہ السلام اللہ تولار دے اخفل پلار نکل چگلوئی اللہ تولار دے چگوائی یا الہ العالمین ازمہ عزت خیالو ساتے بلچہ مدد کولے شوہو کرے بے وہ کنا بلچہ تاواز بیا چکل دارے فاسد رب العالمین ہوکر اگر دی بیرا روانا دا بادشاہ والے وابین دا ہم ورکڑے رائے نام کی لکت بادشاہ باور پاس دے ارادہ دے اکڑم اللہ بشل کر دا سوکو دا بچولو والا دا ولی اللہ ہو کنا دا ولی اللہ ہو چی اللہ حفاظت کولو دا بچکون کے صرف اللہ ہو دا اللہ ولیوا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نبیو دا بی بی دا اللہ ولیوا اللہ حفاظت کولو آگا بادشاہ شل کر اول انعام چیز دور کرا ابراہیم علیہ السلام عبادت باندے والار دے
او کلا چاگا خضر علام نفعو ما بیدیہی محیل ورطنائی کئی چھے بی سوشل تا سرخ بدکاری یا بے عزتی خود علمی رسولی کچر علم غیب ابراہیم علیہ السلام بتا پوس والے کولو بخاری شریف بولے دا مسئلہ ذکر کولا یا ہوا ایسے نہ قرآن منما نہ بخاری ہو نہ مسلم منما نبی اخلاص دا خبر ابا مرتبہ کرے دے جگہ ہی کی اور کہ قرآن و حدیث مانے یا بڑا خبر ورطر مانے نوجیزان وہاں مسئلہ دا توحید کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار لسکارا داغے خدمت کرے ہو اور مکین پاندے مسئلے باندے اغیر شڑلے ہو ہجرت پاندے مسئلے باندے کرے ہو یہ مسئلہ چی اہم ہے نو دا آغیر دوبر زیاد خدمت کی گی دیار لسکارا خدمت ذکر کرے ہو چی مسئلہ دے رہا اہم ہے ٹھیک شو کہنا بیا پاخر وقت کی چکل وفات کی گی بیا دو توحید مسئلے کا اشارہ کری اور بیاوائی چلان اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ دے رحمت میں لری کی یہود و نصارا چی دخپل و انبیاء و قبرون نئے سجدگاہ اور جماعتوں نے جوڑ کری دی بیادر کی سوچ کئی چی اللہ کہ دلیشی زمان امت داسی ونکی کہ دلیشی زمان امت دان بچنے کی بیا اللہ تسوال کئی اللہم لا تجعل قبری وسنًا یعبد اے الہ العالمین کہ دلیشی زما امت زما دا وصیت و نمنی کہ دلیشی زما امت سو گمراہ کی عوام کو سادہ خلق دی عوام دا اللہ دستان دی عوام بانی من بدنوائی عوام دا اللہ جل جلالہ دمین تگی دی عوام شہریو کار کئی دا اللہ پمین باندی کئی اوی تا ملیان ویلی دی چی پدے کے ثواب دے اوی تو قرآن نبی خبر گناہ خطول دے ملیانو دا نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کہ دلیشی زما امت سو گمراہ کی اور زما امت زما خبرہ دے باندے غورون کی لیا اللہ تا تسوال کا امام اللہم لا تجعل قبری وسنًا یعبد اے الہ العالمین زما دا قبر حفاظت تو کام اے پروردگار عالمہ زما قبر لبوت جوڑ مکہ سے داخل گیا داغے عبادت کی نند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر سنگا حفاظت کی گی او کنی کی سو کو یازے کے راتاوشی منگ قبرون نے ڈولے جوڑی کری خدا قسم دے کدا اولیاء اللہ رہو چتے دے شوے رپا سے دے شوے چتے پسا پیڑ باندے استے چے ظالم تو دا سکے تو زمان پر قبر باندے کم شرک و کفر کئے دا ہر ولی اللہ زندگی پڑاؤ کئی دا پیر بابا رحمت اللہ علیہ حالاتی زندگی ہو گئے دا منکی شریف بابا رحمت اللہ علیہ زندگی حالات خلقوں نہ تپوس ہو گئی دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا حالات مطالعہ ہو گئی امدارنگی دا نور اولیاء اللہ ہو چی سمر پدیروی زمین باندی ترشیوی دی لگ دا ہوئی حالات ہو گئے چاہوئی دا اللہ جل جلالہ پا وحدانیت باندی سمر مین اغوی دا اللہ دا دین دا حفاظت دا پارا سمر جنگون کری دی اغوی دا توحید مسئلے دا پارا سمر مسائل برداشت کری دی اغوی انگریزان سارا سمر لوئی جہاد کرے ہوئے دا ملک نا انگریزان چاہیستی دی دا آغا اولیاء اللہ کار دے چاہوئی تا علماء دو بندے رکی دا اغوی پا کاویشونو پا کششونو باندی ہوتی دی نن دا آغا لوئی موحدینو آغا لوئی توحید پرست و خلق باندے دا غوی پا قبرونو باندے لوئی شرکیات ما ہوتا ایجاد کری دی اور دنیا و آخرت کے انسان شرمائے لے عزیزان و صحابہ کرام دمر لوئی مخلوق دے کہ کل دا غوی پشان کے گستاخی وشوا اللہ فرمائی چی زپ ولی باندی دمر لوئی ایک شن اخلما چی اللہ انہم هم الصفحاء ولیکن لا یعلمون چی دا کم خلق زمان اولیاء اللہ تا بے وقوف نسبت کئی دا بدماش نسبت کئی اولیاء اللہ تا تنظر نسبت کئی چی گاڑی اڑی سترگ رو باتی خلق نراتی خلق تباہ کئی خلق لٹکر رسی
نہ اللہ فرمائی چې دا د اولیاء پشان کی گستاخی کئی الا انهم هم السفهاء دغه خلک گستاخ دی وقوف دی اللہ دا اولیاء طرف نہ دفاع کئی او من تاسو دا اولیاء اللہ ستایان تسیو من دا اولیاء اللہ منو من دا اولیاء اللہ شان منو من دا اغوی کرامات منو لیکن یہ خبر دا کہ منگا کرامت اور استدراج کے فرق پیجنو اور داخل پر کرامت اور استدراج کے فرق نہ پیجن گورا کرامت یا معجزہ یا استدراج دا درو مارو کے مشترک تعریف دوی ادارے سے داخل کے عادت چیزوں نہیں دا عادت نہ خلاف کارو نہیں کم یو کار کی دا عادت نہ خلاف دے نو دا آغی دے قسم ندی لیکن مثال پتاور باندے دا دیوال دے عادت دا دیوال دانا دے چی دا اطلاش دیوالی نزدی کرتا خو کدا دیوال روان شو کچر دا دغ دیوال روانون کے نبی دے دا نبوت دعوائی کرے دا رشتی نے نبی دے نو دا دے دیوال تللو تبا من معجزہ وائی سنور توائی اور کچر دا دے دیوال دیون کے او دا حکم ورکون کے سدا سور دے وربان دے دا کامل ولی اللہ دے سدا غر زندگی دو قرآن و دو سنت مطابق دا چیسے دا زندگی دو قرآن و سنت مطابق دا دا غر زندگی کی یو شے حرام نجائز شرکیات و بدعات نستا مکمل تو قرآن و سنت باندے ٹنگ روان دے نو دا دا دیوال بطلون کے و دا دا دیوال بطلن سیسے دیتا کرامت وائی اس کا دا دے دیوال بطلون کے یو دا سی سرے رے سی آگا دا شریع خلاف زندگی تے رہی دا دا تمام کرون دا شریعت خلاف دی نام دا دا دیوال تلل دی من بہتا استدراج وائی سیر و جادو بورتا وائی دیتا من کرامت نہ وائی عزیزان و کرامت لکسنگ سے من منو دا سے سوک نمانی خمن کرامت دا اولیاء منو دوی کرامت دا سے سرون منی ہر یو کپری نوئی چی کے کرامت تکے ہر یو سرخ ولی اللہ نشی جوڑے لے کنا چاہا متبع سنت نہ دے قرآن و حدیث دا غف زندگی کے نخکاری اور طول زندگی دا اللہ پر دشمنے و عداوت کی تیرہ کرے دا اور تو تینا ولی اللہ جوڑے اور بیا باز خلق ہوئی چھ کرامت چھ ترسو پوری ولی جواندئی نو تورے ہوئی پتے ککی چھ کل مرشی نو ہوئی دا تورے دا تے کے نرابارشی ہو جائے کرامت لا نورم تیز شی دا خبرے دا دا قرآن و دا سنت نا خالی اور دا دا قرآن و دا سنت نا حد کر خبری کرامت دا مرگ نباد آگا دے چی کم کرامت نسبت ولی تکی گی نو دا سا کرامت مرگ نباد نشتا کرامت کارکون کے خواصل کے ایک سوک دے اللہ دے دا دا ولی کے اختیار کی نہیں چا پا اختیار کی نہیں دا ولی اللہ پا معجزہ دا پیغمبر پا اختیار کی نہیں دا اللہ پا اختیار کی خو مرگ نباد کرامت شتا کرامت من منو مرگ نباد منو خو مرگ نباد یو آگا کرامت تے چی دا غیر نسبت ولی تکی گی دا سی کرامت نشتا یو آگا کرامت تے چی دا غیر نسبت اللہ تکی گی دا کرامت شتا لیکن یو صحابی چی وفات سو اور بیا دشمنانو دا آگا مسلح کول و ارادوا اللہ جل جلالہ ور باندے دا غنبس مقرر کے تاثر تسو آئے مٹا کے اور بانے مقرر کے مٹا کے خدشوں کو تو غنبس ہوئی سو کو تو مٹا کے دو اور بانے مقرر کے اللہ دا حفاظتوں کا نو زدی نسبت دی ولی تا نہیں کی دا دا کمالو دا سے وکرلنا نا دا صحابی دا اللہ ولیو اللہ جل جلالہ دا حفاظتوں کو دا دی نسبت اللہ تکی گی چا اللہ حفاظتوں کو دا سے کرامت من منو دا دا مرگ نباد ہم وی چا اللہ تا نسبت کی اور کناوی چی ولی دا سے اکرل ولی دا سے اکرل نو نا پجون ولی سے کولی شی و نی دا مرگ نباد کولی شی کولو والا سوک دے عزیزان و اصلی اولیاء اللہ حقدی چی حاملین قرآن و سنت تی
لیکن کچرے قرآن و سنت باندې چا دنیا خوراک مقصد وګرځولو دا هغو حافظانو په باره کې وایم چې کوم چا پټکې تړلی دی چې دا نه چې ته وایي چې ما قرآن ختم کو زه ورسېدم عاصم الله ته لس کسان مې خوښ کړي چې دا فلاني سفارش به کوم ستا پلار یې ونکړي چې تر څو پورې ته عمل پرې نه دی کړی قرآن دې زده کړه من قرأ القرآن وعمل بما فيه قرآن اوئی بے پاغی باندے عمل وکو نو عمل باندے اسلامی کیسٹ دفارہ زمین دکان پتہ یاد ساتھ توحید و سنت کیسٹ